سلامونه وخت مو په خیر. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غږیږي. د دغې غونډې د جوړېدو غوښتنه افغان حکومت کړې وه او ښایي د راتلونکې اونۍ د شنبې یا یکشنبې په ورځ جوړه شي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې پر روان امنیتي وضعیت او زیاتېدونکي تاوتریخوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان اعلامیه کې د جګړې د وروستیو قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي شریکه کړې ده. اروپایي ټولنه وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د ټولو افغانانو د منلو وړ موافقه له افغانستان سره د دغې ټولنې د ملاتړ د دوام په معنا ده. دغې ټولنې ویلي په زور واک ته رسېدل افغانستان انزوا ته وړي. ترکي ځواکونو د ایران پر پوله 300 هغه کډوال نیولي چې د ایران له لارې ترکیې ته اوښتل. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې چې په دغو 300 کډوالو کې ډېر افغانان دي چې په لویه لارۍ ډوله موټر کې ترکیې ته روان وو. وزیرستان کې د پاکستاني عسکرو پر کاروان برید 15 پوځیان هلاک شوي او ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستی دی.